پنځم سبب او اخیرنی ډېر اسباب دي، نور به بیا کله بیان کو، د اخیرنی بیانو. هغه داسې مجالس دي، دې مجالسو کې شرکت کول، داسې د قرآن درسونو ته راتلل، مسجدونو کې کېناستل، د عالم بیان ته ناسته، د قاری تلاوت ته ناسته، د قرآن درس ته ناسته. والله دې سره سکون ملاویږي، زړه په راحت دي، خوشحاله ژوند درته الله درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث په دې مخامخ بینرم لیکلی دی، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. کله چې یو قوم د الله په کور کې په یو کور کې د الله په کورونو کې په یو کور کې راجمع شي، د دې دپاره یتلون کتاب الله، چې د الله د کتاب تلاوت وکړي، د قرآن تلاوت وکړي، ويتدارسونه فيما بينهم، او د دې درس تدریس کوي. نو الله سبحانه وتعالی په څلور انعامات کوي. څو؟ څلور. یو انعام ذکر کوم، نور خبر رانه بیا اوږدېږي. الا نزلت عليهم السکینه، الله په دغه خلکو سکینه، سکون، اطمینان، راحت را نازلوي. راحت ته محتاج یې که نه؟ سکون ته محتاج یې که نه؟ څه کې په کور کې د بچو سره څه کې په بستره کې څه کې؟ خو راشه د قرآن درس ته کښېنه، ته وګوره چې تا ته سکون ملاویږي که نه ملاویږي. نو د دې وجه نه زما محترمو سکون په دغه شیزونو کې دی.